الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ګرانو محترمینو، دوی پوښتنې شوي دي چې یو په عروضو کې مضاربت صحیح دی که نه. دوهم، د موټران یا نور شیان نور کارونه په مضاربت جایز دي که نه. ګرانو محترمینو، دلته د جواب ته چې پام وکړئ، درې سره امامان، امام شافعي صاحب، امام ابو حنیفه صاحب او امام احمد صاحب، په یو روایت کې نه مذهب دا درې، دا وایي په عروضو کې هغه مضاربت نه دی روا. مضاربت دغه ته وایي چې زه راولاړ سم یو چاته روپۍ ورکړمه، هغه مطلب 100 لکه په ګټه سره شریکان وي، هغه که په نیمه ګټه یې هم، که په درېیمه یې، که په لسمه یې، دې ته مضاربت وایي. اوس دا مضاربت خامخا دوی وایي نغدي روپۍ غواړي، نغدي، یعنې زه به نغدي روپۍ درکوم، بیا مضاربت صحیح دي. که مې پسونه درکړل په مضاربت او که مې غوایي درکړل، تر هغه وخته مضاربت نه دی صحیح تر څو چې غوایي خرڅېږي، نغدي روپۍ جوړېږي، د نغدي روپو سره بیا څوک دی، هغه خواته مضاربت دی. د هغه رقم غالیانې هر شی داسې چې هغه روپۍ نه وي سوي، دغه وخت سره مضاربت هغه خوا صحیح کېږي، دې خواته نه صحیح کېږي. مثلا دغه وایي امام مالک صاحب وایي، د امام مالک صاحب په مذهب کې دا راغلي، وایي که چیرې دا غالۍ کې مضاربت وکړي هم جایز دی. هغه څنګه رقم؟ اوس غالۍ دي، هغه پسونه دي، غوایي دي، اوښان دي، اوس سیالن زما دي، 100 دانې غالۍ دي، زه قیامت وسېږدم، قیامت یې په 200 روپۍ دي، ګردې روپۍ چې حساب کې 100 لکه کېږي. یو سړی راځي راته وایي، وایي دا غالۍ زه خرڅوم، زه در خرڅوم، خرچه پر ما دی. که چیرې راولاړ شو دا غالۍ ما تر 100 لکه زایدې خرڅه کړې، زه ورته وایم په ګټه راسره شریک یې. وروسته په پیسو کې بیا جلا مضاربت سره کوو یا نه کوو، یا جلا په مضاربت در کوم که نه در کوم. دغه مالک صاحب پر مذهب جایز دی، د احمد صاحب یو روایت دی. ګرانو محترمینو، زموږ د امام صاحب مذهب خو دا و چې ناجایز دی، خو حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي چې دا ډېر حرج دی، ډېر تکلیف دی، خلک ډېر معاملات کوي، نو د دغه په خاطر باندې مضاربت دا بالکل هغه په عروضو کې جایز دی. اوس پر دې مذهب باندې فتوا ده، زموږ د متأخرینو فتوا هم پر دې خوا شوه. دوهم، ګرانو محترمینو، دا بیا درې مذهبه د امام شافعي صاحب، د مالک صاحب، د امام صاحب مذهبونه دي چې هغه دغه شیان په مضاربت نه دي جایز. څه معنی؟ یو سړی دی، موټر لري، موټر یې رانیوي، بل سړی وایي زه چلومه په مضاربت، ګټه مو درېیمه ده یا سره نیمه یې دی، چا ته ما په وګټې، نیم زما دي نیم ستا دي. دا درې سره مذهب وایي دا ناجایز دی. خامخا به یا دی معینې روپۍ ځان ته ایږدي او یا به داسې په تبرع بې چلوي. د هغه رقم یو سړی څونه ضرورتونه لري، یوازې دا مسله نه ده، بیخي ډېرې مسلې دي. یو سړی ډاکټر دی خو سامان نه لري، د سامان پر سامان باندې بیخي ډېرې روپۍ دي چې سامان رانیسي، دغسې خوارکۍ ناست. یو څوک وایي زه سامان درته رانیسم خو تا 400 وګټلې، په ګټه سره نیمه یې یا درېیمه یا څلورمه، نو دا خو بیا مضاربت شو، دا بیا دوی وایي نه دی جایز. د هغه رقم یو دوبي دی، هغه دا کالي د خلکو فریوي، ماشینان غواړي، خو دې کالي پرېوالی شي، په دې کار ډېر تکړه دی، خو ماشینان وسایل نه لري، نو هغه ورته وایي، یو سړی ورته وایي زه وسایل درته رانیسم خو تا 400 مزدوري په ګټل، درېیمه ځایم یا څلورمه ځایم. دا رقم موټر چلولم، دا خلک بسته په پاکستان کې کمپنیانې د کوچو د غټې کمپنیانې رانیسي، هغه ډېر کوچونه وي، ډېر موټران وي، برای خلکو ته په مضاربت ورکوي. دا څنګه دی؟ ما درته وویل د درستو مذهبو قول دا دی چې نه دی جایز، خو امام هغه احمد صاحب وایي دا جایز دی. هغه زموږ بیا حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي دا کې بیخي ډېر حرج دی، دا خلک بیخي ډېر ډاکټران به دغسې ناست دي، هغه چې په ګټه په خاص مزدوري نه شریکوي، چې ته ورته څو ګټې 200 روپۍ در کوم، امکان لري چې هغه وګټي یا نه وګټي، دا په ګټه څه بار د یوه تاوان هم نه دی چې په درېیمه سره شریکان یا په څلورمه یا په پنځمه، نو هر سړی به دې معاملې ته زړه ښه کوي. او په دنیا کې یوازې دا نه، بیخي ډېر غټ کاروبارونه دي، یو سړی کولی شي ماشینان یې پیدا کولی، دکان یې پیدا کولی، نو دی هغه کار څوک ورته سم کړي،
نو بیا نو د دغه وجې څه چې دا ډېر تکلیف دی، ډېر مشقت دی، ډېر حرج دی، خلک ډېر په غټو ستونزو کې لویږي. دلته هم فتوا د احمد صاحب ورکول شوه. نو ګرانو محترمینو دا دواړې هغه مسلې دي چې هغه په اوس کې علماو هغه هم په مضاربت په عروضو کې فتوا ورکړې ده چې مضاربت په عروضو کې جایز دی، او هم یې زموږ د امام صاحب د مذهب په دغه کې فتوا ورکړې ده چې موټر چلول هم په هغه بالکل په مضاربت جایز دی. د هغه رقم دوبي کېدل، ډاکټر کېدل چې څوک ډاکټري کوي او هغه هر څه بل کاروبار چې کوي، سامان بل ورته رانیسي، دی په درېیم ورسره شریک سي یا په څلورم ورسره شریک سي په ګټه، دا بالکل جایز دی. پر دغه باندې فتوا ده. اوس ګرانو محترمینو دا ضروري مسله وه. نو یا پلاغه کتابونه درته وایم چې ټول وای نه دی جایز، بیا وروسته درته وایم هغه کتابونه چې وای جایز دی. دا چې جایز یې نه بولي نه په عروضو کې نه په دغه سامان آلاتو کې. دا در مختار څلورم ټوک 519 صفحه، محیط برهاني 13 ټوک 119 صفحه، فقه اسلامي واجب تو څلورم ټوک 615 صفحه، تاتار خانه 15 ټوک 319 صفحه، موسوعه فقهیه 18 ټوک 320 صفحه، بدایع و صنایع هغه 5 ټوک 113 صفحه، او ملتقى العبور 3 ټوک 415 صفحه، مجموع الانهر 3 ټوک 415 صفحه، دور منتقام 3 ټوک 415 صفحه، فتاوی اولولوجیه 5 ټوک دغه هغه 19 صفحه، او فقه حنفي في صوب الجديد 5 ټوک 1 صفحه، او فتاوی سراجیه 511 صفحه، او کاملیه 115 صفحه، فتح القدیر 1 ټوک 414 صفحه، کفایه 1 ټوک 414 صفحه، تبیین الحقایق 5 ټوک 514 صفحه، او فتاوی نوازل 319 صفحه، او کتاب الاختیار 22 صفحه، او بحر رایق 1 ټوک 448 صفحه، تعطاوی فرد المختار 3 ټوک 323 صفحه، خلاص الفتاوا 4 ټوک 188 صفحه، او هندیه 4 ټوک 280 صفحه، او فتاوی قاضي خان 3 ټوک 180 صفحه، فراموش دي هندیه مجله الاحکام عادلیه 380 صفحه چې ماده 1409 ده، او دغه رقم مغنی د ابن قدامه 5 ټوک 14 صفحه، او شرع مجله د سلیم باز 2 ټوک 504 صفحه، او جوهره نیریه 415 صفحه، او درو الحکام 3 ټوک 411 صفحه، ماده هغه 1409، او شرع مجله یا تاسیس 4 ټوک 298 صفحه، ماده هغه 1409. دا هغه کتابونه دي چې وای جایز نه ده، لیکن چې حواله دغه شان جایز بولي چې دا ما درته ویلم په عروضو کې مضاربت جایز دی، او هم د موټر یا ډاکټري کول یا دوبیتوب کول. دا بیا اصول افتا و آدابه د شیخ الاسلام 204 صفحه، شیخ الاسلام متقی عثماني صاحب هغه د دې عصر هغه شیخ الاسلام هم راولا سوي پر دې باندې فتوا کړې. دغه رقم امداد الفتاوا په 3 ټوک 342 صفحه کې، او انعام الباری په 4 ټوک 515 صفحه کې، او شرکت و مضاربت عصر حاضر صفحه هغه 308 صفحه، دغه شرکت و مضاربت عصر حاضر می د 308 صفحه ده، او فتاوی عثمانیه 3 ټوک 18 صفحه. تنبیه: بعض خلک دا ګمان کوي چې دا اوس موږ هغه د مذهب کتابونه ذکر کړل چې موږ ول دا کتابونه ټیک 10 کتاب ما درته ذکر کړل چې وای دا ناجایز ده. نو دلته بیرته دا یو څو ملان وای دا جایز ده، نو مولوی صاحب ته څنګه دا ټول کتابو په مقابل دا خبره کوي؟ ما ول دا دغه د پاره د مسلې زما شروع کړم دي چې دا نه معنا وایم، دغه په خاطر یې وایم چې دا خلک ډیر سخت په دې اصول هغه د افتاو ده، او په دې اصول د په مفتي او په دې شان ډیر زیات نه خبره دي. ګرانو محترمینو، د دنیا خدای پاک د متبهر عالم سره خالق کوي، په هر صدی کې خامخا مجدد پیدا کیږي، او بل دغه مسلې د معاملاتو هغه خامخا په اعتبار د عرف، په اعتبار د ضرورت، په اعتبار د علت دا مغیر کیږي. نو په داسې ځای کې چې ضرورت پیدا شي، په یو وخت کې دا ضرورت نه وو، په بل وخت کې دا ضرورت وو. څلور سره مذهب حق یو دی، په څلورو سره مذهبو کې دی یو، په دې کې حق دی. نور هغه واقع چې د کمې وسره 100% کې حق دی، هغه صرف یو الله ته معلوم دی، موږ ته نه دی معلوم. او په څلور سره مذهب کې کچېری او حرج پیښ شي، تکلیف پیښ شي په یو مذهب کې، په بل مذهب فتوا جایز ده.
چې هغه سړی فتوا ورکړي، خصوصا په معاملاتو کې چې هغه ضرورتونه بیخي ډېر راځي، د دنیا معاملات دي، کارونه ډېر راځي، مشکلات ډېر راځي، خو دغه فتوا د هر چا کار نه دی چې دا فتوا پر مذهب د غیر ورکړي. دا مې څوک دا د زمانې متبهر عالم به ورکړي، لکه حکیم الامت اشرف علي تانوي دا فتوا ورکړې ده، او یا د اوس عصر شیخ الاسلام احمد تقي عثماني رحمت الله علیه دا فتوا ورکړې ده. نو اوس بالکل هغه مزاربت هغه بالکل هم په ورځو کې جایز دی، هم په دا موټرو کې، هم د هغه د ډاکټرۍ په سامانو کې، هم د دوبیتو په سامانو کې، هم نور د دنیا په ډېرو معاملاتو کې په دغه شانو کې. والله سبحانه اعلم.